زیاتو سرچینو راپور ورکړی دی چې ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني د امیر خان متقي سره لیدنه ترسره کړې ده. زیاتو سرچینو داسې خبر ورکړی دی او اوازې دي چې ښاغلی غني بیرته خپل هیواد ته راستنیږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره یو لنډه لیدنه هم ترسره شوې ده. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. یو شمیر غیر رسمي سرچینې راپور ورکوي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په متحده عربي اماراتو کې له یو بل سره لیدنه کړې ده. که څه هم تر اوسه د دې لیدنې په اړه کوم رسمي تایید نه دی شوی، خو ویل کېږي چې دا ناسته د سیاسي اړیکو او د راتلونکي وضعیت په اړه د صلاح مشورو لپاره ترسره شوي دي. د راپورونو له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان پر سیاسي راتلونکي، اقتصادي وضعیت، له نړۍ سره د اړیکو او د ملي تفاهم پر موضوعاتو خبرې شوې دي. سرچینې زیاتوي چې اشرف غني په دې ناسته کې د افغانستان د اقتصاد، نړیوال تعامل او د بانکي ستونزو په اړه خپل نظرونه شریک کړي دي. په همدې حال کې داسې اټکلونه هم شته چې اشرف غني ښایي د ځانګړو شرایطو تر برابرېدو وروسته بیرته افغانستان ته د ستنېدو نیت ولري. د راپورونو له مخې د امنیت تضمین، سیاسي فضا او نړیوال وضعیت هغه موضوعات دي چې د نوموړي د احتمالي ستنېدو لپاره مهم بلل کېږي. تر اوسه اشرف غني یا اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي په رسمي ډول د دې لیدنې جزئیات نه دي خپاره کړي، خو سیاسي شنونکي وایي که دا لیدنه رښتیا وي نو دا به د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر تربیه خېټ شارې.